نن در سره د یوې پاکستاني سیاستدانې ثانیه عاشق یوه داسې ویډیو شریکوم چې دغه سیاستدانې ثانیه عاشق په هوټل کې په بربند حالت کې معلومیږي. دغه ویډیو در سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، اوس په سوشل میډیا یوه ویډیو وایرل شوې ده او ویل کېږي چې دغه ویډیو د مسلم لیگ نوم د یوې ښځې وزیرې چې ثانیه عاشق نومیږي او د هغې ویډیو ده چې ډېره زیاته وایرل شوې ده. ملګرو، موږ چې دغه ویډیو وکتله چې تاسو سره یې هم دغلته شریکوم، نو دوستانو تاسو به هم دغه فیصله وکړئ چې دغه ثانیه عاشق ده او که نه. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې صدارتي الیکشن را نږدې دي او د یو پارټۍ والا په بل پارټۍ داسې الزامونه لګوي. نو دوستانو، موږ چې ویډیو د نږدې نه وکتله، نو په دغه ویډیو کې داسې معلومیږي چې ثانیه عاشق په بربند حالت کې د یو کس سره داسې غلط کار کوي. نو په ویډیو کې داسې معلومیږي چې دغه ثانیه عاشق نه ده او دا د هغې هم شکل ده او یا په ویډیو باندې ایډیټ شوی دی. په دغه وجه باندې هره پارټۍ دا کوشش کوي چې ځان مخکې کړي. نو په دې پارټیانو کې څه کسان داسې هم وي چې د وزیرانو مجبورۍ نه رانیسي او داسې غلطي ویډیوګانې ترې ریکارډ کوي او په دغسې موقع کې چې هغه وزیر مخکې وي، نو بیا یې دوی ورته په سوشل میډیا اپلوډ کوي او شرموي. نو د ثانیه عاشق سره هم دغه لوبه روانه ده. نو چې ویډیو موږ وکتله، نو د یو طرف نه هم ثانیه عاشق نه ښکاري او دا هغه ویډیو نه ده او هغه هسې د عزت خرابولو کوشش کوي. دوستانو، دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.